زمون خلق پلوی قهر او غضب د الله تعالی اخلي پلان کې سړي سره پیریان دي او راشه او تعویز بدل کوي او تعویز یې ولا راوستو خځې سره پیریان دي سړي سره پیریان تعویزونه راوباسي ای خدایا ای خلقه خدای ته نه پیریان تعویز راوختی شي او نه پیریانو سره د غیب علم شته زوی مې روک دی پلان کې لاله چا برتاله وای قرآن منی که دا خلقو خبر منی قرآن منی که دا جادوگر و تعویزگر خبر منی پیریان ٹھیک تا بعض خلق تابع کئی چی پس بعض خلقو کی نغیت پاس ای تو طریقے بعض خلقو لا ورزی دم طریقہ چی پچا پیریان ضرر رسی تکلیف رسی نو دا سی دمون اجازه شتا چی اغا سریر لال شنو اغا دم اجازه استعمال کی اغا پیریان تی یو طرف تکی خو پیریانو سر دا غیب و علم نشتا 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 قرآن وی کوي ورسره نو سلیمان علیه السلام خو په کرسی باندې وفات شوی پروت دی نو ولې بیا په شپږ میاشتې کار کوو نو موږ سره ارامې پیسې شوي دي 600 روپۍ تعویز راوباسي او په 1500 راوباسي او توره چرګه وړو چیلې وړو هغه پکې مزې منتې دي راشه کنه په پیریانو تعویز راوباسي پیري ته کوم نه پته لګي د غیب علم یو سره الله سره که څوک هم درته دا وایي او پتا پلان کې تعویز کړی ها چاره باندې کړی یو ببر سر خزده توره غونده تاسو را کور نه ګس طرف ته اوسېږي نو بس د هغه وروره په ټوله دنیا شک پیدا شي خو چې کومه ښځه ببر سر خو د زنانو کله کله وي که او تورې ښځې په دنیا کې ډېرې نو بس کله په یو شک راځي کله په بل شک راځي دشمني ورته جوړه کړي دشمني د دې نه الله خبر ده ها ټیک ده سحر شو په چا باندې په بعضې خلکو غلط خلک تعویزونه هم کوي لیکن دا تا ته څه پته ولګېده چې ستا تعویز ستا د پلار د قبر سر ته ښخ دی خو همدا ظالم یې یو ځین هلته یې ورته ښخ کړي که نه دی یو ځین هلته د قبر سر ته یې ورته ښخ کړي د قبر پوته یې وله ښخ کړي نو چې راشي وایي ته بله ورځ راشه زه پیریانو باندې معلومات کوم کله راشه ما سبا راشه د شپې لاړ شي هلته تعویز ښخ کړي نو چې سبا راشي یاره بهی ما پیریانو معلومات وکړل تا د پلار د قبر سر ته تعویز ښخ دی ورشه وګوره چې لاړ شي ده ښخ کړي د مخکې نه ګوډاګیر وګرځي قهر د خدای را خلق اختری سو کلته کې صاحبه مارغانو لتی مارغې کینولي په پېښور کې دغه بالاحصار سره بشیر ټوله اوس په هغې پسې ګرځي دغه مارغانو پسې ګرځي مارغه یې بلد کړي هغه راشي په هغه لفافه باندې ټونګه ولګوي او ریکاږي او وګوره که نه وي دا ستا پال راووتو لفافه کولو کړي او هغه ته وایي ورځ به دې که خیر ښه شي ښه او بس ته خپله خواري مزدوري کوه قسمت ته ډېر مزېدار دی ټولو کې داسې خبرې لیکلي چې هغه پار چا کې وي زه په لار روان یم او سړي مې خپې ته لاس واچو ایله کار یې غورځولی وم پنسۍ نه یې ونیو ما ته یې ویې چې مې ورته وکتل اوس مارغانو والا دی او ناست یې دغه بالاحصار سره و دا ښه شکل یې نیولی دی 15 منه نسوارې په دا خوله کې یې اچولي او دغه دا زیړ غاښونه او دا بدنما شکل داسې خبیث شکل چې دا سړی مې ورچېته لیدی ورسره کاپۍ ماپۍ کتابونه هم پراته دي او مرغۍ ورسره پنجره کې بنده ده او خطونه متونه پراته دي ورسره نو ما چې خدای ما ته سپۍ ته چا لاس راواچو ما د غوسه کړله مې لکه خو لا غورځولې به دی څه چل دی خیر دی وی قسمت ته له ګورم او مې ځان له وګوره چې روز دې ښه شي ما له قسمت ګوره زما قسمت مې د الله فضل دی ډېر ښه دی الحمدلله هر چا قسمت ښه دی مونږ چې الله مسلمانان پیدا کړو زموږ ښه قسمت دی الحمدلله زما قسمت د الله فضل لري ځان له قسمت وګوره چې د دې مارغه نه خلاص شي د فوټبات باندې ناست دی د خلکو نه سوال کوي د دروغو قصې پسې دې شروع کړي سهار نه ماښام دا شکل ته دې وګوره مې دا خولې ته دې خوار چې په دې راغورځولې ومه مې چې خپل قسمت دا به پلاره وایي تا مونږ ته قصې شروع کړي نو څوک صاحب مارغه ته د غیب علم دی لفافې ته په هغې بلد کړي په دغه چل باندې لفافې باندې ټونګه ولګوي مارغه له د غیب علم د کوم نه راځي پیریانو له د غیب علم لکه نه څوک وایي چې ما ته د غیب علم پیریانو لاس کې ورته کاڼي ونیسه او ورته دې کې څوک کاڼي دا راته نشي ویلی چې دې کې څوک کاڼي یو سړي ما ته وی اوس هم جم دی یاره د نوم یې نه علم نو هغه وی دا پلانکي دی کې جس چې پرېوت وي دا ما بند کړ وی دا ما بند کړ مې لکه چې فوج کې دې برتي کړو دا خو دنیا جزونه په یو ځای بل ځای په عراق او په افغانستان بمبارۍ کوي دا خو قصه دې سمه شوه دلته 100 روپۍ د خلکو نه اخلي هلته زرګونه به درکوي درته وی ته مولوي صاحب نو تاسو جدا قصه راوي زمونږ جدا قصه را زه جز بندوم هم کلاوم یم مې ورته له جلنده راوړم او جلنده کوم یې ستا پلار دی کولو ځه څنګه کولاوې
زرګاو میله لرې او خلک روراسه دوه درې جادوګرونه زده کړي که نه دوه درې قصې پسې جادوګر زده کړي هر سړی پې دوکه کېږي هغه دوه درې جادو خلکو ته نیغ نیغ کوي نه که نه وي ته نه پوهېږي که نه بېګاله کټ په باندې واړئ که نه په ما دې واړئ کټ د شپې ځه کټ په باندې واړئ که نه کټ په څنګه واړئ داسې بشیر دومره سپک دی چې بدله چا پلار کټ واړئ کټ واړئ کټ نه چې کران پې راولم دله کټ نه شي اړو دا ټول دوکې او دروغ زما رونو دې دپاره درته ویم چې ځان په دې څیزونو پوه کړې د قرآن نه لوی څیز بل نشته چې په هغې کې شفا ده د پیغمبر علیه السلام د وینا نه لوی څیز بل نه چې په هغې کې شفا ده تعویز اچوه اعتماد به په تعویز نه کې په چا به کې په الله به کې ساخت کا بالکل چې د قرآن الفاظ دي پکې د پیغمبر د حدیثو الفاظ دي پکې د الله نومونه دي پکې سکا الله فایده به درکوي خو جوړونکی دې څوک دی الله دی یقین به په الله ساتي ډاکټر لږه علاج به دې کوي خو ډاکټر دې نشي جوړونکی څوک دی الله دی نو چې صحیح تعویز وي مزیدار په صحیح الفاظو لیکلی شوي غلط د ګمراهۍ الفاظ پکې نه او صحیح طریقې سره ساختي بالکل استعمالوه ډاکټر لمده دا ستا اسباب دي خو د غیب علم الله سره منه او تاثیر هم الله سره دی الله سره منه بې ځایه چرګوټي مرګوټي که د سره ډېر شوي د خدای په نوم یې خیرات کوې خو دغه تعویزګرو لا د ښځو لا دا تعویزګر کم یو یادومه دا دغه والا دا چې وي ما سره پیریان دي او ما پیریان څوک په ځان ټوخي راولي او څوک په ځان اټکي راولي او څوک په ځمکه ځان وغورځوي د قصد الله خولې نه لاړې به یی او بیا به راپاسي پیریان رالل که نه هلې راته ووې که نه خدایه د ښځې د خاوند یو بل سره روانه کړه د خواښې د انګورې خلکو یو بل سره روانې کړې ګاونډیانو کې دشمنۍ پیدا کړلې دا دې ظالمانو د لاس د غیب علم چا سره دی الله سره تعویز بغیر د الله نه بل چاته پته نه لګي چې کوم ځای ښخ دی د الله سره علمونه دي نو دې قصو پسو پسې مه ګرځئ